قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال اول من قدم علينا اصحاب ابن عمر وابن ام مكتوم وكانوا يشركون الناس فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسين ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما رايت اهل المدينه فرحوا بشيء فرحه برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعل الامام يقولون قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعرف أبو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما فقلت يا أباه كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قالت فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. وكان بلال إذا أقرع عنه يرفع حنطيرته ويقول ألا ليت شعري هل نبيتن ليلة بواد وحولي إذكر وجبريل وهل نبيتن يوما مياهما جنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها سئلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وشد حبا وسحفا وبارك لنا بصاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها من جحفة. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عروة بن عبيد الله بن عدي اخبره دخلت على عثمان وقال بشر بن شعيب قال حدثني ابي عن الزهري حدثني عروة بن الزبير ان عبيد الله بن عدي بن خيار اخبره قال دخلت على عثمان فتشهد ثم قال اما بعد فان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وكنت ممن استجاب لله ولرسوله وامن بما بعث به محمدا ثم هاجرت هجرتين ولمت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته فوالله ما عصيته ولا خشيته حتى توفاه الله. تابعه اسحاق الكلبي حدثني الزهري مثله به قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثنا مالك واخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس اخبره ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رجع الى اهله وهو بمنى في اخر حجه حجها عمر فوجدني وقال عبد الرحمن فقل يا امير المؤمنين ان الموسم يجمع رعاء الناس واني ارى ان به حتى تقدم المدينه وان هذا الهجره والسنن وتخلص اهل الشرك واقرار الناس وتبيع رايهم. وقال عمر لا اقومن باول مقام اقومه بالمدينه. وبه قال حدثنا مصعب بن سعيد قال حدثنا ابراهيم بن سعيد قال اخبرنا ابن شهاب عن خالد بن زيد بن ثابت ان ام العلاء رضي الله عنها امراه من نسائه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان عثمان بن مظعون طاولهم في السكنى حين قرعت الانصار على سكن المهاجرين. قالت ام العلاء بشتى عثمان عندنا فقربته حتى توفي وجعلناه في اصوابه فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال رحمه الله عليك امرتني بشهادتي عليك لقد اكرمك الله على. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك ان الله اكرمه. قالت قلت لا ادري بابي انت وامي يا رسول الله. فمن قال اما هو فقد جاءه الله فقد جاءه والله اليقين والله اني لارجو له الخير ولا ادري والله وانا رسول الله ما يفعل بي. قالت فوالله لا ازكي احدا بعده. قالت فاحزنني ذلك فنمت فغريت لعثمان بن مظعون عين تجري فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال ذلك عمله. وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو سعد عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان يوم بعث يوم فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وقد افترق بلوهم وقتلت مراتهم في دخولهم بالاسلام. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان ابا بكر دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندها وفتني او اطعم عندها فانتان تغنيان بما تعلم بالانصار وبعثه. فقال ابو بكر من مزمار الشيطان مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهما يا ابا بكر ان لكل قوم عيدا وان عندنا هذا اليوم. حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هجرت سلسله پرون موږ تاسو تفصیلی ذکر کړه. اوس بیا د پیغمبر علیه السلام د هجرت ابتدایي حال ذکر کړي او ورسره دا چې د هجرت نه مخکې نور صحابه او اول هجرت کړي مدینه منورې ته کنه. حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې په خوب کې د مدینه منورې ځای وښول شو پرون چې موږ تاسو ویلې صحابه ته چې حال ویلې صحابه روان شو. اول مصعب ابن عمیر رضی الله عنه مکه مدینه منورې ته او عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه راغله. الته د عقبې په برکت باندې خو انصار اسلام راوړی و نو یغو ته تعلیم د قران عظیم شان کوه. بیا وروسته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د شلو صحابه سره راغی.
وروسته چې پیغمبر علیه السلام اراده وکړه په دې کې اختلاف ته څوک یې د سفر د میاشتې په 28 باندې را روان شو، څوک یې چې نه د ربیع الاول د میاشتې په 4 باندې را روان شو. مکې معظمې نه مدینې منورې ته چې را رسېدو دلته څه وخت را ورسېدو، نو څوک یې چې په 8 د مدینې ربیع الاول باندې چې هلته د سفر په میاشت کې را روان شوی وي، او څوک یې چې نه په 12 د ربیع الاول باندې چې د ربیع الاول په اول باندې را روان شو، په 12 باندې دلته را رسېدلی. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینې منورې ته راغی، د مدینې منورې په خلکو باندې دومره خوشحالۍ راغله، حتی چې نر او ښځه، کنکای او غټ د هر چا په خوله باندې دا جاري و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی. د ډېرې خوشحالۍ نه ټولو نارې ویلې. حضرت پیغمبر علیه السلام چې مدینې منورې ته ابتداء لاړ، د مدینې منورې آب و هوا کې څه مرضونه خدای پاک مقرر کړي وو. نو صدیق اکبر رضی الله عنه هم مریض شو، حضرت بلال رضی الله عنه هم مریض شو. حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها وی زه پښتنه ته ورغلم، دوی دواړه په جماعت کې پراته دي. نو پښتنه مې وکړه، خپل قبلګاه مبارک ته مې ویل څنګه یې، او حضرت بلال ته مې ویل چې څنګه یې. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه معمول دا و چې ته به پراغله نو ده به دا شعر ویلې: کل امرئ مصبح فی اهله، هر انسان سبا کوونکی ده په خپل اهل کې، خو والموت بیګا ته درک موږ ته خو نشته، سهار خو جوړ ده، سهار شپه په کور کې تېره کړه چې بیګا ته به څه کېږي. والموت ادنا من شراک نعله، مرګ د ده د څپلۍ تر پاډې ورنږدې، بیګا ته ونه رسېږي. شپه خو مې ښه تېره کړه، خو نور حال خو نه ده معلوم چې اوس په دا ورځ کې به زه مرم که دا ورځ کې به زه بیرته صحتمند کېږم. او حضرت بلال رضی الله عنه نه بیا د مکې معظمې عشق د زړه نه نه ووت. هغه به بیا دا اشعار ویل چې په هغو کې د مکې معظمې د چینو د مکې معظمې د غرو بیانونه و چې کاشکې داسې وخت راغلی وای چې بیا مې هلته شپه کړې وای، چې هلته مې دا سرګړي و دغه بوټي شاوخوا وای، او په پلانکي غره او پلانکي غره باندې مې سر سترګې لګېدی، پلانکي چینې نه مې اوبه چیکلی. حضرت نبی علیه السلام ته ام المؤمنین چې راغله دا حال یې ویلې، نو نبی علیه السلام دعا وکړه چې رب کریمه موږ د مهاجرو ملګریو ته مدینه منوره په زړه کې داسې محبوبه کې لکه مکه معظمه چې محبوبه وه، بلکې تر هغې هم زیاته راته محبوبه کې. او په مکې معظمې په رزق کې خدای پاک مدینې منورې موږ ته برکت پیدا کې. خدای پاک د مدینې منورې تبې مرضونه نقل کې د دغه ځای نه د مشرکینو علاقه چې جوحفا وه چې هغه ته یې نقل کې. که تاسو مخکې یاد وي د رویاو په وخت کې چې بیا نبي علیه السلام ویل چې یوه توره ببرسرې ښځه مې په خوب ولیده چې د مدینې منورې نه لاړه، په مهیعه کې یې واړول، تاویل مې په وبا او په مرضو وکړو چې دغه مرضونه د مدینې منورې نور خدای پاک نقل کړ د کفارو علاقې ته، دا تابه شوه. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت د ربیع الاول په میاشت کې راغی دلته. نور دغه قصه چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضرت عثمان ده، بار بار موږ ویلې د حضرت عثمان د ورور په باب کې مېریزي چې څه خبره د شرابو کې دی، دا نږدې بله ورځ مو چې ویلې. نو څوک حضرت عثمان ته په نصیحت کې دا وی ګوره ایمان دې راوړ په نبی علیه السلام 2 واره د هجرتونه هم کړي، د باب سره دا دوم هجرت مناسب ده. او بیا خاص کر خدای پاک دغه عظیم نعمت هم پتا کړی ده چې زومګلوي د رسول الله هم درته نصیب شوی ده. دغه ټکي مخکې نه و پکې ذکر شوي، نیلته سحر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ده زومګلوي هم خدای پاک درته نصیب کړې ده. اوس د دغه په باب کې ته څنګه تاخیر کوې؟ نور جواب هغه و چې بله ورځ تېر شو چې زه تحقیق کوم. د تحقیق نه بعد بیا حضرت علي کرم الله وجهه ته ویله چې هغه حد په جاري کړو د شرابو ویه. حضرت عمر صاحب هم مخکې هغه اوږده قصه کوي، تاسو یاد وي چې په مکه معظمې ته تللی و، هلته چا دا خبر ورته وکړه چې ما واورېده چې پلانکي صحابي ویلی چې که حضرت عمر وفات شو موږ به بیعت پلانکي سره وکړو، بې مشورې د خلکو دستي به هغه کامیاب شي لکه د صدیق اکبر. ده ویل چې زه به بېګا ته خلکو ته بیان کړم. حضرت عبدالرحمن ورته ویل دلته مکه دلته خو مختلف قسم خلک راځي حج ته، او بیا ډېر په تا چې نږدې راتاوي دا کشران بې تجربې بې علمه، تا د خبرې په حقیقت به نشي پوی، خبر به درنه تیت کړي په خلکو کې. بیرته چې مدینې منورې ذات الدار د هجرت ته لاړ شو چې هغه مخلص
او علم د کمال چښتنان هلته موجود دي هغو ته بیان وکړه هغه د خبرې په مطلب باندې پیږي نو دوی ویل چې زه اول وار چې مدینه منوره کې خطبه ویایم په دغه مسله به خلک پوه کړم د حدیثنا په باب کې اوږد حدیث مبارک چې موږ ویلي دی بیا هلته بیان کړه نبی علیه السلام چې هجرت کو د هجرت نه مخکې خدای پاک یو زمینه برابره کړه په مدینه منوره کې دوه غټ قومونه آباد و یهود او انصار بیا دوه شاخه و اوس او خزرج اوس او خزرج ډیر په غرور او په دبدبو کې روان و ترقۍ کې روان و حتی یهود یې پسې اخیستي و لیکن د ایدی زور خدای په د بعاث په واقعه کې ختم کو په خپل منځ کې داسې جنګ وکړو چې یو مشر او قهرمان سړی پکې ژوندی پاتې نه شو نو داسې محکوم شوه چې په دې ډارېده چې اوس به یهود بیرته په موږ باندې ظلمونه کوي دې ذاتې کوشش کوه چې موږ د یو چا سره حلف وکړو او قریشو ته یې څوک ولېږل ابوجهل انکار وکړه خو خدای پاک نبي علیه السلام ته موقع برابره کړه ځکه دواړه ډلې اوس خزرج په اتفاق په ده باندې ایمان راوړ حضرت نبي علیه السلام د دې د مشر په حیثیت شو بقبور المشركين فنبي شكوى بالخاتم فسليت بالنخل فقطعت قال فاصطفنا قبلة المسجد قال وجعلوا عبادتيه حجارة قال جعلوا يقولون ذاك الصخر وهم يبتدئون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون اللهم انه لا خير الا خير الاخره فانصر الانصار والمهاجرا وإقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه وبه قال حدثني ابراهيم وحمزة قال حدثنا حسن عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل سائب بن أخت المؤمنين ما سمعت في فتنة مكة قال سمعت العلاء بن الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجرين بعد القدر مهاجرین چې هجرت وکړي د مکې معظمې نه مدینې منورې ته یو هجرت یو دا خصوصیت و چې پس له فتح د مکې معظمې نه چې مکه معظمه فتح هم شو بیرته اجازه نه و مهاجرو ته چې خپل وطن ته لاړ شي ځکه مدینه منوره د مرکز حیثیت لري په په ټولو نړۍ کې د اسلام چې دا بیا کمزوري کېږي نو د کوم طرف نه چې مهاجر راغلي دا به بیرته نه ځي خو وروسته بیا دا اجازه وشوه چې څوک حج ته لاړ شي مکې معظمې ته د حج نه فارغ شي د حج د فراغت نه بعد هم 3 ورځې نورې تېروی شي زیاته اجازه نشته مهاجرو ته بیرته به بیا نور ځي دا د موږ تاسې تاریخ دا د څه وخت نه شروع شوی ده ګورې یو خو د انګریزي تاریخ ده چې په پاکستان کې مشهور او د موږ تاسې په جمتریانو کې هم لیږلي دغه ته میلادي تاریخ ویل کېږي دا د عیسی علیه نبینا علیه السلام د ولادت د وخت نه را شروع ده چې اوس 2022 که 23 هغه ته رسېدلی دوم تاریخ چې د موږ تاسې وطن کې رواج ده سعودي کې په اکثرو عربي ملکو کې رواج ده دغه ته هجري تاریخ ویي دغه تاریخ د نبی علیه السلام د بعثت نه د شروع چې دی مبعوث شو نبی شو دغه وخت نه تاریخ را شروع شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه د شروع چې دی وفات شو دغه نه بعد تاریخ را شروع د هجرت نه ځکه هجري تاریخ ورته ویل کېږي چې حضرت پیغمبر علیه السلام هجرت وکړو مدینه منورې ته په 14 کال د نبوت هجرت وکړه 14 کال په مکه معظمه کې تیر کړه 10 کال د هجرت زندگی په مدینه منوره زاده هر شرفن کې تیر کړه دغه 10 کال د دره شروع دي دغه نه بعضه تاریخ سره شروع ده تر نن پورې چې 1440 خبره ورسېده دا هجری
دا هجری تاریخونه بیا دوه دي، قمري شمسي. چونکې د میاشتو په حساب باندې 12 میاشتو کې 2 میاشتې 10 شپې وي، دا 10 میاشتې 29 شپې وي. د دغې وجې نه د میاشتو حساب باندې قمري کال 10 ورځې کم راځي او شمسي پوره راځي. نو فرق پکې راغلی ده. نن هجري قمري 1440 شروع ده او شمسي چې ده اوس 1401 شروع شو. دا په مابین کې د 2-3 کاله فرق راغلی ده. دغه دواړه هجري دي، د هجرت نه را شروع دي، خو یو د لمر د حساب نه ده او بل د سپوږمۍ د حساب نه ده. دا د خپل تاریخ پیژندنه هم وایي فرض کفایي ده چې مسلمان باید په علاقه کې دومره وي چې په د خپل اسلامي تاریخ باندې خبر وي. موږ خو د خپل تاریخ نه اکثره ناخبر یې خلک، خو شمسي ده که هجري هغه د قمري ده، دا دواړه دي هجري تاریخونه، دا دواړه دي هجري تاریخونه. خو په شریعت کې کتابو کې ډیر اهتمام چې د قمر ته ورکول کېږي، نو ځکه دا مشهور حساب چې ده د قمري په حساب باندې ده چې د 1440 شروع ده. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انزل لاصحابه هجرتهم ومكه من مات دون كذا. وبه قال حدثنا يحيى بن قزعه قال حدثنا ابراهيم عن الزهري عن عمرو بن سعد بن مالك عن ابيه رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم عام حجه الوداع بعد من مرض مشرك وعلى الموت فقلت يا رسول الله بلغ به لم رجع ما تراضنا بمال ولا يسمع الا ان يكون واحدا من أفتصدق بشرط ماله قال لا. قال أفتصدق بشطره قال لا. قال الطرق يا سعد والطرق كثير إنك إن تذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عامة يتكففون الناس. قال حدثني بن سعد بن إبراهيم أن تذر ذريتك ولست لأجل نفعل أن تبدأ بها وجه الله إلا أجرك الله بها حتى اللقمة تجعلها في بيت امرأتي. قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لتخلف بعض العمل أن تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة رفعة ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم انظر أصحابي هجرتهم لا تردهم على أعقابهم لكن لا تستعبد وقولك يأتي له رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوفى بمكة. وقال حدثني موسى عن إبراهيم أن تدر ورثتك. باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن ربيع لما من المدينة. وقال أبو جحيفة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان ومجدد. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف من المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع الأنصاري فعرض عليه أن ينافسه أهله وبنه. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أخي قومك تدلني على السوق فربح شيئا من أخيك وسلم. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيامه وعليه وضع من سفرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يا عبد الرحمن؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال فما سفرتها؟ قال وزنوات من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قول ولا بشهد. باب فيه قال حدثني حمد بن عمر وعمر عن بشر بن المفضل قال حدثنا احمد قال حدثنا انس ان عبد الله بن سعد بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فاتاه يساله عن الشام. فقال اني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبي ما اول اشراط الساعه ولا اول طعام ياكله اهل الجنه ولا باب الولد يرجع الى ابيه والى امه. قال اخبرني به جبريل غنيما قال ابن سلام ذاك عدو اليهود من الملائكه. قال اما اول اشراط الساعه فنار تحشره من المشرق الى المغرب. واما اول طعام ياكله اهل الجنه وزياده كبد الحر. واما الولد فاذا سبق ماء رجل ماء المراه نزع الولد واذا سبق ماء المراه ماء رجل نزعت الولد. قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال يا رسول الله ان اليهود قوم كهن فسرهم عني قبل ان يعلموا الاسلام. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم اي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا واكبرنا وابن افضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارايت من اسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا اعاده الله من ذاك فاعاد عليهم. فقالوا مثل ذلك. فخرج اليهم عبد الله فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوا. فقال هذا كنت اخاف يا رسول الله. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع ابا المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال باع شريك لي دراهم بالسوق نسيئة. فقلت سبحان الله ايصبح هذا؟ فقال سبحان الله والله لقد بعتها في السوق. فما عاده احد. فسالت البراء بن عازب فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبع هذا البيع. فقال ما كان يدا بيده فليس به بأس وما كان نسيئة فلا يفعل. والقى زيد بن ارقم مثله فانه كان اعظمنا تجارة. فسالت زيد بن ارقم فقال مثله. وقال سفيان مرة فقال النبي عليه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبع. وقال نسيئة
حضرت پیغمبر علیه السلام چې مدینه منورې ته لاړ، قصه خو مخکې بار بار ذکر شوې دی. حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه پرون مو ویلې چې باغ کې و خرما ویش کولې، ورته راغی. چې راغی پیغمبر علیه السلام ته ویل 3 پوښتنې د تا نه کم چې هغه د نبی نه سوا بل چاته نه معلومه. هغه 3 پوښتنې چې دي، حضرت پیغمبر علیه السلام ته وی اول علامه د قیامت شی ده، اول خوراک د جنتیانو شی ده، د اولاد څنګه کله پلار ته کیږي کله مور ته کیږي. حضرت پیغمبر علیه السلام ورته ویل اوس جبرائیل علیه السلام دغه 3 شیان ماته بیان کړه. دوی ورته ویل جبرائیل علیه السلام خو د یهودو دښمن ده، ځکه هغه خو عذابونه ډېر راوستلی دي. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل اول علامه د قیامت دا ده چې اور به راپورته کیږي د مشرق د طرف نه، خلک به پسې اخري د مغرب په لوري باندې. او اول خوراک د جنتیانو د یعنی د مایي هغه زیاته ټوټه لکه هغه 2 ټوټه چې کنکۍ ورسره نښتي دغه اول خوراک ده. او اولاد چې کله پلار ته کیږي کله مور ته کیږي، هغه خبره په هغه کې ده چې دی جما کوي که د پلار انزال مخکې وشو اولاد پلار طرف ته کیږي، که د مور انزال مخکې وشو اولاد د مور په طرف کیږي. 3 سره جوابونه چې واورېده نو کلمه یې ویلې په اسلام باندې مشرف شو. نور ذاتي ویلې چې د ما قوم ډیر بهتاني قوم دا، اول د ما پښتنه مخکې وکړه بیا وروسته پرون مو ویل دي. حضرت پیغمبر علیه السلام چې هجرت وکړو مدینه منورې زاد اهل شرفن ته، الته دوه خلک یهودو او اوس خزرج انصارو. خو یهودو په باب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې کلاس نفرو یهودیانو په ما ایمان راوړی وای نو ټولو به بیا ایمان راوړی و، خو ځکه محروم شو چې د ایمان نه راوړی. اوس دلته سوال واردېږي چې الته تاریخ چې سړی وګوري یهودیانو په سلونو یهودیانو ایمان راوړی ده، صرف لاس نه. دلته څنګه نبی علیه السلام چې کلاسو ایمان راوړی وای ټولو به ایمان راوړی، تر لاسو خو ډېرو ایمان راوړی. نو د دغه څو توجیه دي. یوه معنی دا ده که د دې سردارانو 10 کسانو په ما ایمان راوړی وای بیا به اتباعو ټول ایمان راوړی و یو، او یا لو د ماضي دپاره ذکر کړي لو آمنه که مخکې تر هجرت ما دوی 10 نفرو ایمان راوړی وای چې زه ورمهاجر شوی دا نورو ټولو به ایمان راوړو. اوس خزرج یو څو کسانو ګوره مخکې عقبه کې بیعتونه وکړه ایمان یې راوړ. د هغو په برکت چې د نبي علیه السلام خبرې په قوم کې شروع شوې وي، خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغی ټول اوس خزرج مسلمان شو. نو که دویم د ما د هجرت نه مخکې یو 10 نفرو ایمان راوړی ټولو به ایمان راوړو. او یا په ابتدا د هجرت کې چې زه څنګه مهاجر شوم که دوی انکار نه وای کړی د اول، لکه حضرت عبدالله ابن سلام چې ایمان راوړ په اول چې څنګه راغی، چې که داسې وای چې اول په دوی کې 10 کسانو د دوی مقتدیانو ایمان راوړی وای دا نور به ټولو د هغو اتباع کړې وه.
حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه د فارس و او د عمر په لحاظ مخکې موږ تاسو شمایل شریف کې د په باب کې ویلي وو چې یا د 2.5 کلو عمر یا د 3.5 کلو عمر یا چا ویلي وو چې عین حضرت عیسی علیه السلام هم لیدلی و خو 2.5 کاله عمر خو یې و اتفاقي تر دغه نه په زیات کې خبره ده. دا سلمان فارسی رضی الله عنه قوم د فارس مخکې آتش پرست و د اور عبادتونه کړه. دته په زړه کې خدای پاک دغه اور د عبادت نه نفرت پیدا کو نو د خپل پلار نه وتښتېدو د فارس نه د روم په طرف باندې چې هلته یو اصل حق دین چیرې پیدا کړي د اهل کتابو خو هلته چې لاړ د کوم راهب سره تعلق راغی هغه راهبانو چې هلته یو یا ډېرو راهبانو سره د تعلق راغی هغو به دا تلقین ورکوو چې ته حجاز ته لاړ شه هلته د اخر زمانې پیغمبر وتونکی ده یا وتلی ده. نو حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه د عربو د یوې ډلې سره رامرګری شو چې راشي عربو علاقې ته او پیغمبر علیه السلام وویني د هغه باندې ایمان راوړي خو یو غدر ورسره وکړو خرڅ کړو د غلام په نامه باندې ځکه مخکې خو دا زورواکي وه انسانان خرڅېده نو دعوا یې د غلامي په وکړه چې دا موږ غلام ده خرڅ کړو. بله ورځ موږ تاسې وویلې څو غلامان هغه پر تېر شوي وو مالکان 14 مالکان یو خرڅ کوه په بل خرڅ کوه په بل اخر کې د بني قریظه و یو یهودي دا یې اخیستی و چې پیغمبر علیه السلام راغی مدینې منورې ته د هغه مخکینیو راهبینو نه د پیغمبر علیه السلام په علامو کې 2 غټې علامې زده کړې وې یو دا چې حضرت پیغمبر علیه السلام د زکات شی نه خوري اما هدیه قبلوي تحفه قبلوي او بل دا چې د دې ولې په مابین کې یو مهر نبوت ده. نو دغه معلومات لپاره یو ورځ یې خورماوې راوړې پیغمبر علیه السلام ته چې دا څه دي دا صدقه ده. پیغمبر علیه السلام ورته ویل زه صدقه نه خورم. سبا ته بیا راوړې دا څه دي هدیه ده تحفه. نبی علیه السلام ملګرو ته ویل راځئ چې ویې خورو. بیا هغه 2 مهر نبوت هم ولید د هغه نه بعد بیا دی په اسلام باندې مشرف شو چې اسلام باندې مشرف شو بیا هغه خپل مولا سره عقد کتابت وکړو هغه په ازادي کې دا ورته شرط کړه چې څو اوقیې به سره زر راکوې او دومره نیالګي که مخکې موږ تاسو په یاد وي څو سوه چې دا به ګدې د خرما چې هغه هم ورسیږي میوې ته ورسیږي پس د هغه نه به بیا ته ازادې تر هغه وخته به ته خدمت کوې. حضرت پیغمبر علیه السلام صحابهو ته وویله چې څه نیالګي راوړی هغه په خپل لاس مبارک باندې نیالګي کېښوه یو نیالګی حضرت عمر صاحب کېښی چې نبی علیه السلام ونه لید. په دا کال کې کني خرما څو کاله بعد رسیږي هغه په هغه کال باندې معجزه و د نبی علیه السلام ورسېدې میوې ته دا یوه نه ورسېده دا ولې حضرت عمر صاحب ورته ویل دا خو ما یې کې وه. نبی علیه السلام بیرته هغه راویسته بیرته یې کېښوه په هغې کې 2 معجزې شوې چې بې وخته کېښوه بیرته شنم شوه او میوه یې وکړه او د یوې هګۍ غوندې داسې زر یې ورکړه چې ورشه ورتله هغه د ده هغه څو اوقیې زر هغه هم په پوره شو بیا پس هغه نه دی آزاد مولا القوم منهم. نبی علیه السلام وویل چې ته د موږ مولا یې موږ آزاد کړی نو د موږ سره دا سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه دا ویې چې زه د رام هرمز یم د فارس د علاقې د رام هرمز د علاقې یم زه. او د اخر روایت کې حضرت سلمان فارسي رضی الله عنه ویې چې د حضرت عیسی علیه نبینا علیه السلام او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په مابین کې د فطرت زندگی چې بل نبی نه و راغلی 600 کاله تیر شوي دي 560 کاله یا 600 کاله اقوال راځي چې دغه مابین کې نبی نه و راغلی. زمانه خلک ټول تږي وو باران د شریعت ته خدای متعال رحم وکړو حضرت پیغمبر علیه السلام مبعوث کو هغه د جهل د قحطۍ نه خلک راویسته په علم او په شریعت باندې سیراب وکړ. فترات ختمېدن ته اشاره ده براعت